زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، امام غزالی رحمه الله د روژې 3 درجې بیان کړي دي. اول د عامو خلکو روژه، دویم د خاصو خلکو روژه، دریم په خاصو کې د خاصانو روژه. د عامو خلکو روژه یعنی د صبح صادق نه واخله د سپیرې داغ نه واخله تر مر پریوتو پورې د خوراک، څکاک او جنسي خواهشاتو نه ځان ساتل، دا د ټولو نه معمولي روژه ده. دویم د خاصو خلکو روژه، دې کې یو روژهدار د خوراک، څکاک او جنسي خواهشاتو نه ځان ساتلو سره سره خپل ټول اندامونه هم د ناروا کارونو څخه ساتي او خپل ظاهري او باطني طاقتونه او صلاحیتونه د الله رب العزت د رضا مطابق په کار اچوي. دغه وخت بیا د روحاني ارتقا او وچتوالی د خوراک او څکاک ځای ونیسي. دریم په خاصو کې د خاصانو روژه، او هغه داسې چې مسلمان خپل ځان الله ته وسپاري او زړه د غیر الله د محبت او مینې نه پاک او صاف کړي او خپل ځان دې حد ته ورسوي چې د الله رب العزت نه ما سوا بل څوک مطلوب او مقصود پاتې نشي. درنو اوریدونکو، همدا اوس چې زما دا خبرې اورئ، ځان سره حساب وکړئ چې په دې 3 درجو کې تاسو په کمې درجه کې قرار لرئ. ډیری کسان خو داسې دي چې هغوی خوراک نه کوي، څکاک نه کوي، جنسي خواهشاتو نه ځان ساتي، لکن دروغ وای، غیبت کوي، حرامو ته ګوري، حرام اوري. دا خلک دې په دې باندې پوه شي چې دوی د خپلې روژې نه غیر له دې چې خپله ګېډه وږې او تږې ساتلې ده، نور کم اجر او ثواب نه دی اوچت کړی. اما کم کسان چې د خوراک او څکاک او جنسي خواهشاتو تر څنګ خپل ټول اندامونه د نارواو څخه ساتي او خپل ظاهري او باطني طاقتونه او صلاحیتونه د الله د رضا مطابق په کار اچوي، هغوی دې پوه شي چې کم ثوابونه چې الله او د الله رسول د یو مسلمان روژتي لپاره بیان کړي، د هغو نه دوی پوره برخمن شوي دي. هلته چې الله په سورة بقره کې فرمایي ایاما معدودات، یعنی د شمیر څو ورځې. د دې مقصد دا دی چې ویریږه مه، دا په کال کې 6 میاشتې، 7 میاشتې، 15 میاشتې او 8 میاشتې نه ده. د قمري میاشتې مطابق 10 یا یو کم 10 ورځې، خو که قمري میاشت 9 وه بیا هم الله رب العزت تا ته د 10 ورځو ثواب درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي صومو لرؤیته وافطروا لرؤیته، د میاشتې په لیدلو باندې روژه ونیسئ او د میاشتې په لیدلو باندې روژه ماته کړئ. یعنی کله مو چې د رمضان مبارک میاشت ولیدله تاسو روژه ونیسئ، او کله مو چې د شوال میاشت ولیدله بیا روژه پرېږدئ، اختر وکئ. خو ځینې ناپوهه خلک هم په عوامو کې او هم په خواصو کې موږ وینو چې د عامو مسلمانانو نه دوی مخالفت کوي، یو مشک دوی روژه نیسي، او دا ناپوهه په دې باندې خبر نه دي چې شرعا په همدغه ورځ کې روژه صحیح نه. ته ولې روژه نیسي؟ تا ته د اسلام ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته، د میاشتې په لیدلو باندې روژه ونیسئ. تا میاشت لیدلې نه ده، نو په کم دلیل باندې ته روژه نیسئ؟ د ځان نه دې بزرګ جوړ کړی بې علمه. او هلته چې په آخر کې د اختر میاشت ولیدل شي چې د رمضان یوه روژه کمه راځي، قمري میاشتې 9 نی 10، همدغه ناپوهه او بې علمه هم په عوامو کې او هم په خواصو کې موږ وینو چې زموږ روژه ده، موږ اختر نه کوو. ته ولې د عامو مسلمانانو نه مخالفت کوي؟ چې مقتدا مو داسې کار وکړي، د مقتدیانو نه بیا څه ګیله. فقها لیکي داسې مریض چې روژه نشي نیولی، که هغه روژه ونیسي هلاکت سره مخ کیږي یا یې د مرض د زیاتېدو خطر وي، هغه دې روژه نه نیسي. کله چې الله رب العزت دته کامله شفا ورکړه، د روژې په نیولو باندې قادر شه، نو څومره روژې چې خوړلې دي د هغو دې قضایي راوړي. او که مرض دایمي وي، نه د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیولی شي، نه په راتلونکو میاشتو کې روژه نیولی شي. مرض دوامداره دی او د مسلمان طبیب او ډاکټر مشوره هم دې مریض ته همدا ده، هغه دې بیا د روژې فدیه ورکړي. که مسافر په سفر کې د روژې نیول هغه ته سخت وي، روژه دې وخوري چې کله مقیم شي، د خوړلو رجوع قضایي دې بیرته راوړي. او که سفر د مشقت نه و، هلته عمل په عزیمت باندې اولا دی چې باید روژه ونیسي. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي، الله تعالی چې فرمایي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، د دې نه مراد صدقې فطر. صدقې فطر
په هر مالدار سړي او مالدارې ښځې باندې واجب ده. دوی ته پکار دی چې د خپلو نابالغو ماشومانو او خادمانو له اړخه هم ادا کړي. نو د روجو د تکمیل، طهارت او قبولیت دپاره صدقې فطر یا سرسایه مقرر شوې ده. زه وایم بهتره دا ده چې صدقې فطر د اختر د ورځې نه 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې ادا شي چې غریبان هم خپلو ماشومانو دپاره د اختر جامې او نور ضروریات واخلي او د خپلو مالدارو ورونو سره یو ځای د اختر خوشحالیانو کې شامل شي. او څوک چې سرمایهدار یا شتمن دي هغوی د غریبانو دعاګانې واخلي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقې فطر د دې دپاره مقرر کړې وه که د روژهدار له اړخه د روژې آدابو کې څه کمی او کوتاهي راغلي وي د هغې تلافي وشي او هغه کمی او نقصان یې پوره شي او دې سره د فقیرانو او مسکینانو مالی کمک هم وشي. خو که یو نفر توان نه لري، مالک د نصاب نه دی، دومره څه د سره نشته چې د خپله صدقې فطر او د خپلو نابالغو ماشومانو ادا کړي، په هغه باندې هیڅ څه نشته دی. او په دې باندې هم پوه شئ چې صدقې فطر دا د فقیر او د مسکین حق دی. ځینې ځایونو کې موږ اورو او وینو چې خلکو امام راوستوي د تراویحو ورکولو لپاره، د دې په بدل کې د امام ته دوی خپل صدقې فطر ورکوي. دوی د په دې باندې پوه شي چې د دوی سرسایه او صدقې فطر نه ده ادا شوي. دا ځینې ځایونو کې به امام ښه غني وي، امام به مالک د نصاب وي، خو بیا به هم دې ته ناست وي چې خپلو مقتدیانو نه څنګه سرسایه او څنګه صدقې فطر واخلي. دا خلک د الله نه وویریږي. او ځینې پکې دا خبره بیا هم زیاتوي که تاسو صدقې فطر ورنه کړئ، روژه مو د ځمکې او د آسمان ترمنځ معلقه او زوړنده ده. امام صاحب ته خپل مقتدیان په دې باندې اول پوه که چې صدقې فطر په چا واجب ده، او بیا یې په دې باندې پوه که چې مصرف او مستحق د صدقې فطر څوک ده. بس الله رب العزت دی موږ ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او دا توفیق دی الله موږ ته راکړي چې خپلو شخصي منافعو نه تیر شو د الله د رضا لپاره کار وکړو. د روژې په مبارکه میاشت کې چې موږ روژه نیسو، تراویح کوو، د الله رب العزت د کلام تلاوت کوو، په وروستنۍ لسیزه کې اعتکاف کوو، د سره به صدقات او خیرات هم کوو. غریبان، مسکینان، یتیمان، کونډې او بورې به د خپلو مالی کومکونو څخه نه هیرو، ځکه دا د سخاوت میاشت ده. او دې میاشت کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت د هوا او د باد نه هم تیز او عام. څنګه چې الله په خپلو بندگانو باندې فضل او احسان کړی، نو دوی ته هم پکار دي چې خوار او غریبو باندې، کونډو او یتیمانو او بې وزلو باندې رحم او شفقت وکړي او د خپل وس مطابق د دوی کومک او د دوی مدد وکړي. داسې نه چې شتمن خلک په روژه کې دومره وخوري چې بیا مانځه ته نشي پورته کېدلی، په پیشنمي کې دومره وخوري چې بیا په اړخ نشي اوښتلی، د هضمولو لپاره بیا څو قسمه شربتونه وخوري، او غریبان خپلو بچو سره نه هر څملي. نه، داسې مه کوئ، داسې نه ده پکار. دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې الله رب العزت په دې کې موږ او تاسې په خپل رحمت او مغفرت کې رانغاړي. راځئ چې هغو اعمالو ته مخه کړو چې په واقعي توګه د الله د رحمت او د مغفرت وړ وګرځو. د روژې مقصد دا دی چې انسان د نفسانی خواهشاتو د گرفت نه آزاد شي، د ده په شهواني قوتونو کې اعتدال او توازن راشي، او د دې په ذریعه ابدي سعادت او ابدي نیکبختي حاصل کړي، او د ابدي ژوند ترلاسه کولو لپاره د خپل نفس تزکیه وکړي، خپل نفس پاک کړي. ولږې او تندې سره به د ده په هوس او شهوت کې کمی راشي، او د دې خبرې احساس به وکړي چې څومره داسې غریبان او مسکینان شته چې سپوره ډوډۍ هم د هغوی په قسمت کې نشته. دا د روژې مقصد دی. تاسو نه پوښتنه کوم درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، آیا په دې مقصد او په دې هدف تاسو روژه نیولې؟ بس موږ لپاره یو عادت ګرځېدلی، پیشنمی جګ شو، خوراک وکړو، بیا تر ماښامه پورې د خوراک او څښاکو د جنسي خواهشاتو نه ځان وساتو، د ماښام اذان چې وشي روژه ماته کړو. نور د روژې په مقصد باندې خبر نه. الله مونږ ته وایي لعلکم تتقون، روژه په تاسو باندې فرض شوې د دې لپاره چې تاسو د تقوا په صفت باندې سنبال او متصف شئ. موږ کله متقیان ګرځو چې د نفسانی خواهشاتو د گرفت او نیوکې نه آزاد شو. موږ کله متقیان ګرځېدلی شو چې په شهواني قوتونو کې اعتدال او توازن راولو. موږ کله متقیان ګرځېدلی شو چې د روژې په ذریعه ابدي سعادت او نیکبختي حاصل کړو، او د دې خبرې احساس وکړو چې څومره داسې غریبان او مسکینان شته چې سپوره ډوډۍ هم د هغوی
په قسمت کې نشته دی. یو مسلمان روجتي د روجې په مبارکه میاشت کې روجې سره شیطان باندې د شیطان لارې تنګولی شي او خپل اندامونه د شیطان د لارو او چارو نه منع کولی شي. په دې لحاظ علما فرمایي روژه د تقوادارو لپاره واګی، د مجاهدینو لپاره ډال او د اولیاو دپاره د الله تعالی ته د قرب حاصلولو یوه تربیتي اداره ده. درنو اوریدونکو، موږ ته پکار ده چې د دې محدودې موقع او وخت نه ګټه او فایده پورته کړو. دا یو غنیمت وګڼو او اخلاص سره د الله رب العزت عبادت وکړو او هر کار د اخلاص او للهیت په جذبه وکړو. دغه شان به الله رب العزت موږ ته په لږ عمل ډیر اجر او ډیر ثواب راکړي. ځکه تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده که په دې کې تاسو نفلي عبادت ترسره کوئ، الله تعالی تاسو ته د فرضي عبادت بدله او ثواب درکوي. او که تاسو فرضي عبادت ترسره کوئ، الله رب العزت به تاسو ته د اویا فرضو ثواب او اجر درکوي. د روژې په هکله دې احکامو نه دا معلومیږي چې دا هر څه د انسان په وس او طاقت کې دي چې روژه ونیسي، تراویح وکړي او نور اضافي عبادات وکړي، ځکه چې دا د الله رب العزت قانون دی چې هغه چاته د هغه د وس نه زیات تکلیف نه ورکوي. الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی چاته هم د هغه د وس نه د هغه د توان نه زیات تکلیف نه ورکوي، یعنی په هغه څه یې نه مکلفوي چې هغه یې وس او توان نه لري. ځکه تکلیف بما لا یطاق د اسلام په مقدس دین کې نشته. الله تعالی خالق دی او هغه ته د انسان د وس او طاقت پوره علم دی، په هغه څه یې مکلفوي چې هغه توان او برداشت ولري. خو په موږ کې اکثره داسې دي چې په روژه ماتې کې دومره خوراک وکړي چې بیا تراویحو ته پورته کېدلی نشي، د تراویحو د اجر نه او د تراویحو د ثواب نه محروم پاتې شي، او په پیشنوي کې دومره خېټه له خوراک او له چایو شربتونو له اوبو څخه ډکه کړي چې پروت وي بیا د سهار منځه لپاره نشي پورته کېدلی. د اسلام مقدس دین دا د فطرت دین دی او دې باندې عمل کول ډیر آسان دی. الدین یسر، دین آسان دی، ولې دې آساني دپاره هم څه حدود او قیود شته. د دې خیال ساتل پکار دی. که دا نه وی نو بیا به د دین نه العیاذ بالله هسې لوبې او ټوکې جوړې شوي. نو درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده، د الله د رحمتونو میاشت ده، د الله د مغفرت او د بخښنې میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې الله تعالی خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اور نه وباسي، جنت ته یې داخلوي. نو په دې میاشت کې د الله تعالی موږ ته د لا زیاتو عبادتونو توفیق راکړي او زموږ په ژوند کې دې موږ ته بیا د رمضان سعادتونه نصیب کړي. او که د الله رب العزت په علم کې دا زموږ د ژوند وروستنی روژه وي، وروستنی رمضان وي، نو بیا دې هم الله تعالی په همدې رمضان او په همدې روژه کې زموږ د مغفرت فیصله وکړي. زموږ د مغفرت او زموږ د بخښنې فیصله دې الله وکړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شقي هغه څوک دی، بدبخته هغه څوک دی چې په هغه باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي خو بیا هم په دې میاشت کې هغه لپاره بخښنه ونه شي. الله دې دې حالت نه موږ او تاسې وساتي. د تضرع د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ تر څو مو الله ګناهونه معاف کړي او الله رب العزت مو په جنت کې د جنت په تلپاتې نعمتونو ونازوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.